سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څنګ ته یو یهودي راغی او وی ویل چې ما اوریدلی کله چې تاسې مسلمانان عبادت کوئ نو ډیر ناوړه فکرونه درلویږي او کله چې مونږ عبادت کوو نو داسې هیڅ هم نه وي. زموږ فکر ټول په خپل عبادت کې وي او هیڅ ناوړه فکر مو ذهن ته نه راځي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته ډیر ښکلی مثال ورکړ او وی فرمایل چې یو کور د فقیر دی او یو د شتمن، نو د کوم کور څخه بغلا کیږي؟ یهودي وویل چې غل به شتمن کور ته ځي. نو حضرت علی ورته وفرمایل چې شیطان هم هغه څوک ځوروي چې زړه یې د الله کور وي او هغه زړه چې هلته الله نه وي نو د شیطان څه کار چې هلته ځي. نو درنو لیدونکو، کله چې موږ له یو چا سره ناسته ولاړه نه وي کړې سپکاوی یې مه کوئ. د هوښیار انسان ژبه د هغه د زړه شاته وي او د احمق انسان د ژبې شاته زړه وي. بد شخص په هیڅ چا نیک ګمان نه کوي او هر څوک د ځان په څیر ګڼي.